بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتو. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د یو څو خوبونو تعبیر کوم. جالب خوبونه دي. مړ سپی په خوب کې لیدل شوی ده. قرباني غوښه څوک راوړي، وایي غرونه وي، خوړ وي، باران وي، څوک روژه خوري بیا لمبېږي او زه ورسره جنګ کومه. بل وایي خپلوانه مو مړه ده، وایي موږ کره اچار راوړي وي. بل خوب ده وایي سپږه مړه کومه. او بل خوب ده وایي زموږ د جومات امام ملا ماته وایي چې ستا تلاوت غلط دی او د پلار دی صحیح ده. یو چا پوښتنه کړې د څه وخت خوب صحیح ده او د څه وخت خوب صحیح نه ده. بل خوب ده وایي یو کس حلالومه، وایي چاره راسره یي. نو دا خوبونه تعبیروي او آخرتونه موږ سره پاتې شئ. که چینل کې نوي یاستئ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ، ملګرو سره شریک کړئ. او څه کله خوب هم کتل نو واتساپ نمبر ده، د نورو ویډیوګانې کې شته، د چینل کې شته وي زما واتساپ نمبر، نو هغلته خپل خوب ماته لیږلی شئ. ولیکئ یا اواز سره ریکارډ کړئ نو خپل خوب ولیږئ. انشاءالله تعبیر کېږي. پوره ووایئ، د وخت د خوب وښیئ نو انشاءالله ستاسو خوب تعبیر کېږي تسلي سره. جزاک الله خیر. اول خوب ته راځو. وایي مړ سپی سوځېدلی وي، لاره کې پروت وي، وایي موږ تېرېږو، وایي بیا کور ته لاړ شم، بیا وایي قرباني غوښه څوک راوړي، خپلوانو مو ده، او زړه او یې نه وي نیم بل چاته ورکړم. وایي هغه لاره کې تېرېږم نو دا سپي باندې وایي لاړې هم تو کړمه زه. نو دا مړ سپی په خوب کې کتل دا څه کله د انسان ډېر کرکه راځي او انسان ډېر خفه کېږي چې دا مې ولې ولیده، په دې لاره څنګه راغلم. نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې یو څه پښیماني احساس لرې، د ګناه احساس لرې او داسې فکر کوې چې کیدای شي تا سره څوک زیاتی کوي، څوک خیانت کوي، او یا یو مهم شی دې له لاسه ورکړی دی، یا یو مهم وخت دې له لاسه ورکړی، توجه دې ورته کم کړی، له پامه دې غورځولی، یا مهم رشته د خپلوي د هغه دې پرې کړې ده. او دا قرباني غوښه بیا ښه تعبیر لري. وروسته بیا چې بېرته قرباني غوښه ستاسو کور ته راځي ینه او زړه وي، نو معنا دا چې بېرته که د چا زړه خفه وي نو دا رمضان یې ډېر ښه وخت ده د هغوی زړه خوشحالولو لپاره. نو هغوی سره رابطه وکړه، ځکه وروسته انشاءالله دې نه وروسته به حالت ښه وي، دې پسې اختر ده او تاسو دا رابطه به جوړ شي سره، دا ستاسو خپلوي دا رشته دا به قایم شي او رزق باندې هم تعبیر کېږي دا قرباني غوښه، او غمونو ختمېدلو باندې او ستا پښیماني ختمېدلو باندې هم تعبیر کېږي. په دواړو صورتونو کې ستا خوب ښه خوب د الله دې ښه کړي. والله تعالی اعلم. وایي غرونه وي، خوړ وي، باران شوي، وایي کسان وي لامبو وهي او وایي کالي ویستلي، بیا وروسته یو کس پکې سګرټ څښي او جنجال مې ورسره وکړ. وایي بیا وایي صفا اوبه یې راته لاره وښیي چې دغه ځای باندې لاړ شه، اوبه کمې دي. و بیا پې ګډ شومه خواته بیا نور ځمه. نو دا د غره تعبیر د ویډیو د غره تعبیر په خوب کې د دې لپاره ویډیو شته دی چینل کې مې، نو هغه بیا هغه ویډیو وګوره. غر په خوب کې لیدل دا ښه تعبیر لري. کله ته پوی پورته کېږي او په اساني سره نو ستا هدفونو ته رسېدل دي، ستا د زړه ارمانونه پوره کېدل دي، مشکلات حل کېدل دي. او همدغسې د باران ویډیو هم شته دی چینل کې. کله باران په اندازه وي تا ته یې ضرر نه رسېدلی نو د په رحمت باندې د الله تعالی په رحمت باندې تعبیر کېږي، په ښه حالت باندې تعبیر کېږي، په ښه کال باندې او په مشکلاتو حل کېدو باندې تعبیر کېږي، مریضي وي مریضي ختمېدو باندې تعبیر کېږي. او بیا چې ته جنګ کوې یا څوک سره روژه خوري نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې ته روژه کې لږ حوصله وکړه. که څوک په یو ګناه کې ګورې نو په طریقه سره په آرام سره نو دغه منع وکړه. او څوک به مریض وي بدګماني مه کوه په روژه کې په هر چا باندې. که لږه کوي څوک خبره مو وکړي ته دستي روژه مه ملامتوه، ځکه اکثر خلک روژه ملامتوي. څه لږ خبره راسي وایي ولا څه وکړو وروره روژه ده نو روژه نیسي نیولې مه نیسه. نو دا ډېر بد عادت ده زموږ د افغانانو. روژه یادول په هره خبره کې، روژه دان بدول، دا روژې مظلوم د دې پسې خبرې کول او دا په هر شي کې یادول دا مناسب کار نه ده. دې باندې الله تعالی خفه کېږي. مقدس میاشت ده نو دا څه ملامتي لري؟ هېڅ ملامتي نه لري. خلکو باندې بد ګمان مه ساته. که څوک روژه خوري نو یا به مریض وي یا عذر به لري نو ښه ګمان پرې ساته. که چا د دعوت هم کوي په ښه طریقې سره. والله تعالی خپلوانه مو مړه ده، وایي موږ کله اچار راوړي، وایي زه دا سر یې لرې کړم، وایم څنګه ښه بوی کوي، خو بانجان ماته ښه نه ده او دا به یې خاندي دا اچار یې راوړي وي. دا ډېر ښه خوب دا دی درته ښه کړي، خیر درته رسېږي انشاءالله، مال رسېږي. د روژې میاشت کې د وروسته یو خیر تاته رسېږي، یو ضایع شوی مال دی هغه دې لاسته راځي. یو مړی څه شی راوړي دې باره کې ویډیو شته چینل کې. څه مړي څه کله په خوب کې وکتلی شي چې هغه کور ته شی راوړي،
شی نه وړي بلکې شی راوړي، نو دا ډېر ښه تعبیر لري. مولا داسې ستا ته انشاءالله یو خیر رسېږي، ستا یو ضایع شوی مال لاسته راځي، ضایع شوی شی دې لاسته راځي. او په دې کې بیا دومره تعبیر ده، دومره خبره داسې په دې اخر کې ته وایې خو ما ته دا شی ښه نه ده، نو په دې باندې دغه کس زړه خفه کېږي که یو څوک تا سره څومره مرسته کوي، یو شی راوړي، یو کومک کوي در سره، نو که لږ شی وي شکر وباسه او خیر یوسې ورته ووایه او تشکري ترې وکړه او عیب پکې مه لټوه، د چا زړه مه خفه کوه، داسې خبره مه کوه چې یو څوک خفه شي. نو ظاهره کې چې مه وایه که حتی یو طعام دې یو خوراک دې نه خوښېږي عیب یې مه وایه، وایه چې زړه ته مې نه کېږي. نو دغه چاره هم چې ته نه خورې مه ورته وایه، یعنې په ویښه کې که څوک تا ته لږ شی هم راوړي نو په هغه کې چې مه وایه، یا که داسې شی راوړي چې ته نه شې خوړی نو ورته ووایه چې خیر اوسې ستا لپاره به یې وخورم، د دې لپاره چې د مسلمان زړه خفه نه شي. نو دغه کې دومره ده چې ته لږ بېقدري کوې، یو څوک خبره کوي، یو څوک زړه خفه کوي، یو څوک تا سره ښه کوي او هغه ته داسې خبره کوي چې هغه بیا فکر کوي چې ولا دا ما ښه کار نه ده کړی، یا دا دی نه شي خوړی، ما باید دته زیات شی راوړی وی یا بل شی راوړی وی، نو هغه به ځان ملامتوي او داسې فکر کوي چې دا خو ولې دا خبره کوي، نو پرې باندې خلک تانه خفه کېږي. نو دا عادت که دې وي نو دا عادت دې لرې کړه، والله تعالی اعلم. بل وایي سپږه مړه کول په نوکانو سره څه تعبیر لري؟ وایي دا ویډیوګانې مې وکتلې چینل کې، خو هلته وایي ویډیو دې باره کې شته، خو وایي داسې صحیح مطمئن نه شومه، نو ځکه وایي تا نه پوښتنه کوم، نو انشاءالله زه درته جواب درکوم. دغه ده، نو ته یو سپږه اخیستی ده او هغه دې په ګوتو سره په نوکانو سره دې مړ کړی، نو معنا ده که یو مشکل تا ته پیدا شوي، که دا سپږه پوهېږې چې ستا د ځان نه ده، نو یو مشکل دې حل کړی دی، یعنې د یو مشکل د حل کولو کوشش دې کړی، یا یو مسله دې غم دې ختم شوی ده. کیدای شي نور مسایل هم وي، که لږ عبادت دې کړی وي، که لږ دعا دې کړې وي، که لږ تلاوت دې کړی وي، نو ته فکر وکړې ځان اوس لږ فکر مې آرام شو، نور به خپل کار کومه، داسې مه کوه. نو سپږه چې یو دانه د چا په ځان کې یو سپږ هم وي، نو کیدای شي بیا نور هم وي، ځکه سپږه چې یو ځای کې یو ځای ونیوه په سر کې، د یو کس په سر کې ټول کورنۍ کې پیدا کېږي او ډېر زیات پیدا کېږي، بیا هغه بیا زیاتېږي، هغه بیا کم نه وي. نو ته هم داسې دا کم کارونه کم مسایل وي هغه کم مه ګڼه، بلکې ورپسې شه او په لږ شی داسې وکړه، لږ کار دې وکړه، لږ خبره دې وکړه، یو مسله دې یو ځای پورې ورسوه، ماسې نیمایي کې مه پرېږده، کوشش وکړه زړه دې مکمل جمع کړه، هغه مسله حل کړه، دغه مشکل بیا وروسته پیدا نه شي. والله تعالی اعلم. د بل خوب ده، وایي زموږ د جومات امام وایي ما ته وایي چې ستا د پلار تلاوت صحیح ده او ستا تلاوت غلط ده. نو دا خوب پوره نه ده، ما تا ته 2 ځلې وویلې چې دا خوب دې پوره ولیکه، خوب دې پوره نه ده لیکلی. نو دومره خو خوب نه وي، خوب اول چېرته ده، خوب آخر چېرته ده، په دې کې نه معلومېږي د خوب اول حصه کوم ځای نه شروع کېږي، خوب آخر حصه چې وي. د تلاوت کې امام درته وایي چې دا لمونځ دې غلط ده، په لمونځ کې تا ته وایي لمونځ دې غلط ده، که تاسو څه مسله کې ناست یې هغه امام تا ته وایي چې ستا غلط ده ده صحیح ده، نو تا خوب پوره نه ده ویلی. نو خوب پوره باید ویل شي. ما هر ځلي وایم، هر چا ته وایم جدا جدا خوب ما ته لیږئ، نو خوب پوره ما ته ولیږئ، اول او آخر د خوب معلوم کړئ، وخت خوب معلوم کړئ او پوره خوب ما ته ووایئ. خوب کې که مه یو زیاتوئ دا ګناه لري، په خوب کې چې کله یو شی ته زیاتوئ دا هم ګناه لري، یو شی چې ته کموئ دا هم ګناه لري، ځکه دا خوب مشابه د وحی ده، دا د الله لخوا ویښه خوب. نو په دې خوب کې تا ته یو رهنمایي ده، نو هغه رهنمایي چې تا پوره خوب ویلې وایي رهنمایي، کوم مسله چې ستا دپاره د خیر و په دې خوب کې هغه تا ته ښه واضح کېده. خو اوس به دومره خبره درته وکړم چې د اجتماعي امورو کې د کلي او د کور خپلوي مسایلو کې ته د پلار نه مخکې خبره مه کوه. کیدای شي ته د پلار نه مخکې خبره کوې یا د پلار خبره ته نه منې، ته بل شی وایې او ټول پوهېږي چې ته په غلط یې، نو په دې باندې پوه شه او خپل کمي ومنه، د پلار نه مخکې خبره مه کوه، پلار سره دې مشوره وکړه. پلار دې یو خبره کړې په جومات کې یا په کلي کې یا په کور کې یا په خپلوي کې خپلوانو سره، نو ته دغه د فیصلې د پاسه بله فیصله مه کوه، هماغه بیا ومنه. که ووایې چې ګیله کوې چې دا فیصله صحیح نه ده، نو باید ته په کور کې دا مسله حل کړې، دا مسله پرېنږدې چې بیا بله ورځ سبا ته کم راشي یا پلار دې کم راشي. په دواړو صورتونو کې که ته دلته ووایې چې امام ته زما د پلار تلاوت غلط ده، نو تا پلار کم راوستی او که خپله دې ومنې ته کم راغلې، نو د دې معلومېږي چې کورنۍ کې مشوره او دغه نشته، نو ځکه دا خوب تا کتلی ده. نو خوب تا پوره هم نه دی ویلی، خو ما خپله خبره دومره تا ته وکړه. الله دې وکړي چې ته د دې نه یو مطلب یو فایده واخلې. او دې باره کې ویډیو شته چینل کې، د تلاوت په خوب کې کول چې کله صحیح مونږ کوو داسې تعبیر لري چې کله مونږ صحیح تلاوت نه کوو، مونځ پوره کول، مونځ پوره نه کول، اذان پوره کول، دا ټولو باره کې ویډیوګانې شته چینل کې ولټوه، انشاءالله نور سوالونه به دې حل شي. بل یو کس پوښتنه کړې ده، وایي خوب وایي څه وخت صحیح ده، څه وخت خوب کتل صحیح ده؟ نو په دې رمضان کې
خوب د پیشلمۍ نه مخکې صحیح ده، پیشلمۍ نه بعد صحیح نه ده. نور وختونه چې دي پیشلمۍ وخت کې، پیشلمۍ نه بعد خوبونه دغه وخت صحیح وي، اذان نه مخکې. په دې رمضان کې د پیشلمۍ نه مخکې خوب صحیح ده 2-3 بجې، او د پیشلمۍ نه بعد چې ته موضوع کې بیا ویده شي دې وخت کې بیا خوب صحیح نه ده. خو که د ورځې ویده شي د 8 بجو نه وروسته، د سهار د لمر ختو نه ښه وروسته ویده شي او تر 12-1 بجې پورې، 2 بجو پورې، دا خوب هم بیا ډېر قوي ده، ډېر صحیح ده. د ماسپښین نه وروسته خوبونه صحیح نه دي، د 2-3 بجو نه وروسته مازدیګر ماښامه پورې دې وخت کې خوبونه صحیح نه دي، خوب کول هم صحیح نه ده، خوبونه هم صحیح نه دي. د دې باره کې ویډیو شته چینل کې، دا خوبونه کم وخت صحیح ده کم وخت صحیح نه ده، دې باره کې ویډیو شته، نو هغه بیا وګورئ انشاءالله چینل کې ویلټوه، دې باره کې به دې نور معلومات زیات شي. بل خوب دا و یو کس حلالوم چاره راسره یي ورمېږي پرې کوم آخر لږ غوندې وایي بند پاتې شي، او دا کس تا نه ده ویلې چې دا څوک ده، خوب دا کس پیژنې ته که نه پیژنې، که پیژنې جدا تعبیر لري که نه پیژنې جدا تعبیر لري. تا یو سوالونه ما ډېر درنه وکړل خو تا یو جواب هم رانه کړ. نو دې باره کې ویډیو شته چینل کې ویلټوه، هلته هغه به وګورې، هغه کې به قناعت حاصل شي یو څه. خو په عمومي توګه د حلالول په خوب کې دا کله کله ښه تعبیر لري او کله کله بیا بد خراب تعبیر هم لري. څه کله ته د حلالول په رضایت کې یا بل څوک هم تاته راضي ده نو بیا ښه تعبیر لري، په یو ښه تغییر باندې تعبیر کېږي، خیر باندې هغه ته خیر رسول، هغه اصلاح کېدل او مال باندې هم تعبیر کېږي، دغه غاړه خلاصول. ښه تعبیر یې ټولو نه دا ده چې ته یو څوک حلالوې او هغه راضي ده ته هم راضي، معنا دغه غاړه خلاصوې ته، قرضدار ده، یو مسله کې ګیر ده، یو فیصله یو شی کوي، یو مسله مشوره ورکوي، یو مداخله کوي، یو خیر کومک ورسره کوي، دغه غاړه ته خلاصوي، هغه سره کومک کوي، هغه سره قرض وي قرض یې ورکوي یا نور معاملات وي، نو غاړه خلاصولو باندې د حلالول غاړه خلاصولو باندې تعبیر کېږي چې هغه غاړه ته خلاصوي کومک ورسره کوي، دا یې ټولو نه ښه تعبیر ده. بیا نور حالتونه چې دي د خیر د هغه کې ښه تغییر راځي، دغه ستا هغه نصیحتونه په هغه اثر کوي او په دې باندې هم تعبیر کېږي چې هغه یو امتحان کې کامیابېږي، ته هم امتحان کې کامیابېږي. لکه ابراهیم علیه السلام دواړو د حلالولو موضوع څه خو د امتحان په دې باندې په امتحان کې کامیابېدل دي، چې امتحان کې کامیابېږي، یو امتحان غټ امتحان کې معنا یې ډېر احتیاط وکړئ چې د امتحان کې تاسو ناکام نه شئ، دا هم تعبیر کېږي. او که څوک ونه ګوري، یعنې که څوک نه پېژنې ته خوب ګوري چې یو کس حلالوي او څوک هغه کس ته نه پېژني، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې یو مسله کې ته مظلومیت احساس کوې، غواړې چې خپل قصد واخلې او انتقام زړه کې ساتې، غواړې چې ښه زر یخ کړې، دلایل ووایې، خبره وکړې او هغه نه کېږي او ته کوشش کوې ډېر وکړې دا کار، دغه باندې هم تعبیر کېږي چې یو سخت کار کې ته واقع یې، غواړې چې د ځان نه دفاع وکړې او غواړې ته په دې کې دلایل ووایې او ځان ته خلاص کړې. او چې کله یو بندي انسان په خوب کې وګوري چې حلالېږي، نو دا په خلاصېدلو باندې تعبیر کېږي، دا خلاصېږي، غاړه خلاصېږي، یعنې د غلامي یا بندیتوب جیل کې وي، محبوس وي، حبس کې وي، دا خلاصېږي انشاءالله. یو دشمندار انسان کله وګوري چې ځان حلالېږي، نو دا دښمني ختمېدلو باندې تعبیر کېږي. او یو تاجر څوک کاروبار کوي هغه کله وګوري چې حلالېږي، بل څوک دا حلالوي، نو دا د ګټه او فایده کول او په تجارت کې مخکې کېدلو باندې تعبیر کېږي. نو په هر صورت دا د حلالولو په خوب کې ما درته تفصیلي خبره وکړه، بله ویډیو هم دې باره کې شته، نو هغه هم انشاءالله وګوره. نو دا د نن ورځې خوبونه، الله تعالی دې وکړي ستاسو خپل خوبونه تاسو واورئ او مطمئن شئ، او چې کله خوب هم واورېده بیا زما دا ویډیو یو اطمینان ماته راکړئ د کمنټ کې، او دا چینل ملګرو سره شریک کړئ، سبسکرایب یې کړئ، اشتراک پکې وکړئ. ډېر کسان دي 80% خلک دي تاسو ته وایم دا څوک ستاسو ویډیو ګوري، دا ویډیو تاسو نه لایک کوئ، دا چینل تاسو سبسکرایب کوئ نه، دا خو یو حق مې در باندې جوړېږي، زه خواري کوم، تکلیف کوم، دا ویډیوګانې جوړوم، ډېر سخت ده په دې وخت کې په شرایطو کې په کم وسایلو سره ویډیو جوړول، نو تاسو باندې دا حق جوړېږي، تکلیف در باندې نه راځي، دومره خو تکلیف نه ده، خو بیا هم که ځان په تکلیف کوي لکه یو بل لایک بټن ووهئ، کمنټ وکړئ پکې، یو بل چاته دا ویډیو رسېږي، بل مسلمان ته ورسېده او د چا سوال حل شو، د چا خوب تعبیر شو، د چا مسله حل شوه، یو چاته خیر ورسېده، انشاءالله تاسو دې اجر کې تاسو ما سره شریک یئ او دا د خیر کار ده، او الله دې وکړي چې زه دا خیر کار دوام ورکړم او په خپلو پښو زه ودرېږم او دا وسایلو هر څه ورسره برابر کړم انشاءالله، چې نور همیشه په خپل وخت باندې خوبونه تعبیر شي. روژه مو په د الله په دربار کې قبول، تلاوتونه او تراویح مو، نفلونه مو، تهجد هم د الله تعالی په دربار کې قبول، او دعاګانې مو الله تعالی په دربار کې قبول شه، او الله تعالی دې وکړي چې موږ دا روژه په خیر سره تېر کړو، د رمضان مبارک میاشت حقونه ادا کړو، او تر آینده ویډیو پورې نو تاسو چېرته یاست
په الله م سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو.